السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. نن زموږ درس څلورم درس دی. نو څلورم درس کې وایو الرفق بالحیوان، مهرباني شفقت د حیواناتو سره. ها دلته محاوره ده د دې ماشوم او د دې مرغۍ په مابین کې. متى اغرد کله زه د اواز وباسم، مرغۍ چې کوم اواز باسي، کوم کله زه یعنی نغمه وایم، کله زه اواز وباسم. اغرد دغه د مرغۍ اواز ته دا وایي چې کله زه اواز وباسم. او دلته قصه کې پوهیږئ الطفل ایها الطیر سلام، ای مرغۍ سلام دی وي. وامان لك مني، او امان دی وي زما له اړخه تا ته، یعنی ته زما له اړخه په امان کې. انت یا طیر صدیق، ته ای مرغۍ زما، ته ای الوتونکې زما ملګری. انت فی قلبی وعینی، ته زما په زړه او په سترګو کې. ذاک حب وذاک ماء، دا ستا دانه ده او دا ستا اوبه دي. حب دانې ته وایي. ذاک حب وذاک ماء فاسعد اليوم وغنى، فاسعد اليوم نن خوشحاله اوسه، وغنى او سندرې وایه. بلبل جواب کې وایي ورته انت یا طفل صغیر، ای ته وړوکی ماشومه. انت یا طفل صغیر، ای وړوکی ماشومه. فابتعد عني وضعني، فابتعد عني ما پریده، ودعني او پریمې د خپل. فابتعد عني مانه لرې اوسه، ودعني او ما پریده. فابتعد عني مانه لرې اوسه، ودعني او ما پریده. هل اغني یا صدیقي، آیا زه سندره ووایم ای زما ملګریه. هل اسلیک بلحني، آیا زه خپل آواز تا ته وخیمه. هل اسلیک بلحني، آیا خپل آواز تا ته وخیم. وانا باک حزین، او زه په دې حال کې چې زه ژاړم او غمګینه یم. باکن ژړا، باکن او زه ژړیدونکی یم، یعنی حزین او غمجنه یم، خفه یم. بین اسلاک و سجن، ما بین دغه د زولنو کې، و سجن او په دې باندې خانه کې. اسلاک دغه قفس د خانو ته اسلاک وای، سلک د اسلاک جمع ده. نو دا یعنی دغه بندي خانو په زنجیرو کې ما، او ته وایي ما ته وایي چې خوشاله اوسه. الطفل جواب کې اوس ورته لاندې وایي الطفل وهو يفتح القفص، او هغه قفص خلاصوي، ماشوم قفص خلاصوي. عد كما كنت طليقا، وګرځه څنګه چې ته وې آزاده، څنګه چې طليقا مطلقا حريه، مطلقه آزادی ته وایي. څنګه چې عد وګرځه كما كنت څنګه چې وې طليقا آزاده. وترنم فوق غصن، او ترنم کو سندري وایه فوق غصن، غصن د ونو شاخو ته وایي، او ترنم کوه د ونو په شاخو کې، د ونو په شاخو په سر. وتذكرني بصوت، او ما ته یاد کړه په آواز سره. ساحر منك ولحن، هغه جادویي لحن او آواز سره، یعنی هغه ما ته را یاد کړه. انظر الى الصور واحكي القصه ثم اكتبها. دا تمرین دی، نو دې تصویرانو ته وګورئ، څنګه چې پاس یو قصه وه، دا قسم تاسو ولیکئ. مراجعه و تلخیص. د دې دا درس مونږ ویلی، پاس کې دا کومې کلمات چې دي د دې مراجعه کوو، دوباره وایو. استمع واقرأ، اورم او دا وایم. اسد زمری، نمر پړانګ، ذئب لیوه، ضبع دې ته کوږ وایي، زیاتره کوږ وایي، او فهد دې ته چیتا وایي، خو پښتو کې خاص کلمه ماته نه راځي، هغه هیله کوم که تاسو ته درځي. فهد چیش ته وایي، انګلیش کې چیتا ورته وایي. دا خو مونږ ویلی، صرف لنډ هغه کوو. اوس راځو طیورو ته. طیور مارغه، حمامه کفتره، طاووس صقر شاهین، نسر باز، عصفور مرغی. الدرس التاسع. درس اوس راځو حیوانات آکلة عشب، هغه حیوانات چې هغوی بوټي خوري. جمل اوښ، حمار وحش
وحشي خر. حمار وحش وحشي خر. فيل. غزال هوسۍ. زرافه. پښتو کې دي ته تاسو چې پوهیږئ نو هیله کوم کومنټ وکړئ. زرافه. جاموس میخه. ښه اوس راځو حشرات. ښه جراده ملخ. ملخ. میږی یا میږتون. مچۍ. فراشه پتنګ. ذبابه دا مچ. ښه أدع الحرف في مكانه المناسب ويقدم حرف په مناسب مکان ځای کې. ښه دا کلمې دي د دې نه یو هغه کم سوی نه دی لیکلی حرف نو هغه تاسو ولیکئ. اول به درته زه ووایم همزه به دې سره ذال راځي. لیوه. دویم به هم زه ووایم دویم چې دا سوات راځي. صقر شاهین. دا نور هیله کوم تاسو کومنټ کې ولیکئ چې دریم څلورم پنځم چې ده تمرینات په تاسو دي. ښه اعيد ترتيب الكلمات واكون جملا. ښه دغه مختلفې کلمې دي دینه وای صحیح جمله جوړه کړئ تاسو. هغه دي کلمات مختلفې خې خو تاسو یې صحیح جوړ کړئ. نو زه تاسو ته وایم مفترس اسد حیوان. دینه څنګه موږ جمله جوړو وایو الاسد حیوان مفترس. دویم زویم دا نور بیا په تاسو دي. الزرافه تاكل العشبه. دا دسي ده الزرافه تاكل العشبه. زرافه وای چې شي خوري بوټي خوري. نو هیله کوم دا یو غټ بم زو کوم نو په تاسو دي باندې صحیح ده. الحصان حيوان اليف. ياكل العشب. الحصان حيوان اليف ياكل العشب. او اسپه چې ده دا یو کورنۍ حیوان ده او چې شي خوري بوټي خوري. نو هیله کوم دا نور تاسو په کومنټ کې ولیکئ. ښه راځو دلته دا جملې دي. اقرأ ما يأتي. اقرأ وایم ما يأتي هغه چې راځي. ښه الف انتما تجريان كالحصان. تاسو رواني تجريان یعنی ګرځي لکه د اسپې تجري. انتما تجريان كالحصان. تاسو د اسپو پشان زغلی. البعوضة حشرة ضارة. البعوضة تشتوي ماشي توي. بعوضة ماشي. دا بعوضة ويو مذر حشرة ده. چې مذره حشره ده. بعوضة ماشي وي یو مذره حشره ده. جیم ترازو. النحلة حشرة مفيدة. ونحل مچۍ چې ده دا یو مفیده حشره ده یعنی دینه ګټه اخلو کنه. نحله مچۍ شات کوي کنه دا یو ګټوره حشره ده. ها في بيتنا قط وكلب ودجاج. في بيتنا زمن په کور کې قط پیشو ده وکلب او سپی ده ودجاج او چرګه ده. دجاج چرګ. الضبع ضب کوک والذئب لیوه والدب او خرس حیوانات مفترسه. دا درې وړه وحشي حیوانات دي. حیوانات مفترسه وحشي حیوانات دي. پاسمول تجري ګرځي یعنی چلیږي. تاسو دواړه لکه د هغه غوندي روان یعنی اسپه غوندي. اكتب في حديقة طيور بط وإوز وصقور ونسور. دا صرف دلته ولیکئ. نو دا زمونږ نننی درسو. که درس کې څه مشکل وي هیله کوم کومنټ وکړئ. په یوټیوب کې هیله کوم حتما کومنټ کوئ ځکه چې په یوټیوب کې څوک نه ښکاري. نو دا تاسو لخوا زما هغه ده مهرباني به وي او زه تشویقیږم دې سره چې درسونه ډیر تیار کړم. نو وبخښئ ډیر وخت ناروغه وم هغه په خاطر ما درس نشو تیارولی. فیسبوک کې درسونه روان دي. هیله کوم چې فیسبوک کې درسونه شیر کوئ او یوټیوب کې چینل نور دوستانو سره شیر کړئ. نور تل بل درسه پورې تاسو په الله
سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.